بسم الله الرحمن الرحیم. یو ورور پوښتنه کړې ده وای روح څه ته وایي؟ د دغه ورور د پوښتنې په جواب کې درې خبرې کول غواړم. اوله تمهیدي خبره ده او دوهم د پوښتنې جواب دی او دریم یو وصیت دی. تمهیدي خبره دا ده چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم کله د نبوت دعوه پیل کړل، خلکو ته الهي احکام رسول، اول د قوم د په مقابل کې ودرېدي. ډیرو خلکو پر پیغمبر صلی الله علیه وسلم ایمان نه راوړي او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم احکام چې د الله عزوجل د لوري څخه یې راوړي وه هغه یې نه منل. مقابله تر ډیره سرحده پورې وغځېدل. کفارو هم کوشش کاوه چې داسې لارې چارې پیدا کړي تر څو العیاذ بالله پیغمبر علیه السلام دروغجن ثابت کړي. مختلف حکمتونه او تکتیکونه یې کول. یو حکمت یې دا وکړي یو جماعت یې واستوي یهودو نصارا او اهل کتابو ته، تر څو هغه ته وښیي چې په موږ کې یو سړی پیدا شوی دی او د نبوت دعوه یې کړې ده. آیا د ده خبرې رښتیا دي، رښتیا نبي دی او که نه دی؟ موږ ته یوه داسې خبره راوښیاست چې موږ هغه ده ته وکړو، دی لا جوابه پاتې سي او دا ورته ثابته کړو چې ته پیغمبر نه یې. هغه جماعت چې ولاړی اهل کتابو ته، د اهل کتابو علما یې پیدا کړل، هغو ورته وویل چې زه بلکې موږ تاسو ته درې پوښتنې درښیو. دغه درې پوښتنې د دې پیغمبره څخه وکړي. که یې درې سره در جواب کړلې هم پیغمبر نه دی، که یوه در جواب کړه هم پیغمبر نه دی، که یوه لانکه در جواب هم پیغمبر نه دی، که یې دوې در جواب کړلې یوه یې پرېښول رښتیا پیغمبر دی. هغه درې پوښتنې د اهل کتابو علماو دوی ته ور وښولې. یوه پوښتنه یې دا وه چې تاسې د دې خپل پیغمبر څخه پوښتنه وکړئ چې هغه کسان څوک وه چې څو تنه وه د دعوت دپاره د الله د دین دپاره د یو ظالم باچا څخه ولاړل او د غره په یو سمڅه کې پټ شول. دا څنګه واقعه وه تفصیلواره یې بیان کړه. دوهمه پوښتنه دا ځینې وکړي چې هغه کم باچا او کم انسان و چې مطلع الشمس او مشرق الشمس د لمر ختو او د لمر لوېدو تر سرحده یې ځان ورساوی، دا څوک و؟ او درېیمه پوښتنه دا ځینې وکړي چې روح څه ته وایي. او دا درې پوښتنې ځینې وکړي خو پام کوئ ای خلکو، که چیرې دغه پیغمبر د هغه غره د خلکو او د دې مطلع الشمس و مشرق الشمس د سړي جواب درکړي او د روح جواب یې پرېښوئ، تاسو پوه شئ چې دا پیغمبر دی. او که چیرې درې سره در جواب کړه نه دی پیغمبر، که یوه در جواب کړه نه دی پیغمبر، که درې واړه در جواب کړلې نه دی پیغمبر. دا جماعت رالی پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته، پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته دا درې پوښتنې پیش کړلې. ول ای محمد صلی الله علیه وسلم که ته رښتیا پیغمبر یې موږ ستاسو درې پوښتنې کوو، د دې درو پوښتنو جواب راکړه. اول دا راته ووایه چې هغه کس څوک و چې مشرق الشمس او مغرب الشمس ته ولاړی او دنیا یې کونج کونج وکتل، د ټولې دنیا واک او سلطنت یې درلود. دوهمه پوښتنه مو دا ده چې هغه څو کسه ځوانان چې د یو ظالم باچا څخه راوتښتېدل او د الله د دین او د الله د دین د احکامو د حفاظت په خاطر یې د غره یو سمڅې ته پناه یوړل، دا څوک و؟ د دې واقعه راته بیان کړه. درېیم دا راته ووایه چې روح دا څه شی دی؟ پیغمبر صلی الله علیه وسلم خو یوه خبره هم د ځانه نه کول. دې ته یې ویل تاسو انتظار وکړئ چې د الله عز وجل د لوري څخه ماته معلومات راسي. الله تبارک وتعالی وحی نازل کړلې. د اول اصحاب کهف په اړه باندې آیتونه نازل کړل چې هغه ځوانان اصحاب کهف وه. پوره تفصیلواره واقعه په سورة کهف کې نازله شوه. او د سلطان ذوالقرنین رحمه الله چې یو ډېر ستر انسان و، په ولایت کې شک نشته او نبوت کې شک دی، ځینې وایي النبي دی او ځینې وایي نه دی. سلطان ذوالقرنین د هغه واقعات تفصیلوار الله بیان کړل. هغه کس چې مشرق الشمس او مغرب الشمس ته تللی دی هغه ذوالقرنین نومېدی او دغسې حرکات و، دغسې حکومت و او دغسې نظام و. او درېیمه پوښتنه چې تاسو ویلې وه چې روح څه ته وایي،
پیغمبر علیه السلام په جواب کې ورته وویل چې الله عز وجل ما ته داسې آیات نازل کړي ويسألونك عن الروح قل الروح من امر ربي وما اوتيتم من العلم الا قليلا. الله عز وجل پیغمبر علیه السلام ته وفرمایل چې دوی به ستا څخه د روح په اړه باندې سوال وکړي، ته ورته ووایه چې دا روح دا من امر ربي، دا زما د رب یو ستر امر دی، او د دې امر او د دې روح اړوند و ډېرو لږو کسانو ته علم ورکول سوی دی، ډېر کسان نه پوهېږي. حاصل دا چې پیغمبر علیه السلام دوې پوښتنې ور جواب کړلې، یوه پوښتنه یې پرېښول لکه اهل کتابو چې څنګه پیشګویي کړې وه یا یې کم قانون د نبوت دپاره ټاکلی و په هغه قانون باندې دوی ته ثابته سوه. پیغمبر علیه السلام دوې پوښتنې جواب کړلې، یوه یې پرېښول. ګرانه وروره لومړۍ پوښتنه مې ده، لومړۍ خبره مې ده. دوهم ستا د پوښتنې جواب دی. ستا د پوښتنې جواب دا دی چې د روح په حقیقت باندې په ساینسي لحاظ در اوسه پورې دنیاوال نه دي توانېدلي، لکه الله عز وجل چې فرمایي وما اوتیتم من العلم الا قلیلا. تر اوسه پورې دنیا چې هر څومره مخته تللې ده هغه ټول تر اوسه په دې عقیده دي چې روح نسته، فقط چې انسان د اعصابو رګونو او زړه ضربان کار پرېښوي انسان مړ دی. دې ته عقیده نه لري چې دا روح دا جلا شی دی. خو شریعت مقدسه او شریعت مطهره هغه دا هدایت کی چې روح د انسان په وجود کې شته او دغه روح جلا شی دی، د انسان جسد جلا شی دی. کله چې روح د انسان د جسد څخه ووځي نو بیا د انسان ژوند نشي کولی، او روح دا د انسان د وجود څخه جلا کیږي، که نیک عملی علیین ته ځي که بد عملی سجین ته ځي. او د دنیا ساینسدانانو اوس هم په دې خبره غوږ ګرولی دی چې یو څه شته. شیخ محمد تقی العثماني یو کتاب کوچنی رساله لیکلې د مرګ کا اطفار، یعنی د مرګ دهلیز. د ځینو ساینس پوهانو ډاکټرانو واقعات حکایات را نقل کړي دي چې هغوی خبره را نقلوي چې د داسې خلکو سره یې مرکې کړي دي چې هغه د کوما حالت د مرګ حالت ته نږدې شوي دي، بیرته ژوند پیدا کړی دي. هغو دا خبره ثابته کړې ده. مثلا په یوه حکایت را نقل کړی دي چې یوه ښځه دغسې د کوما په حالت کې وه، دماغ یې کار پرېښوی او یا د زړه ضربان د کار پرېښوی. دا خپله حکایت کې چې زما د وجود څخه یو شی جلا سو، وایي زه هغه شی پورته سو، د هغه شي د لارې څخه ما د خپل جسد لیدي چې یو نرس د هغه د شا د څټ ویښتان مې ولیدل چې زما په خوله کې یې راپوکل چې دا زما زړه بېرته حرکت شروع کړي. دې ته ورته نورې واقعات هم را نقل کړي دي. مطلب مې دا دی چې اوس دنیاوالو ساینسدانانو هم دا خبره لږ ځان ته جوته کړې ده چې روح شته، او دا چې د روح حقیقت څه دی د دې په اړه باندې د امت علماو ډېر تحقیق کړی دی. خصوصا محمد بن ابي بکر بن ایوب بن صح شمس الدین ابن قیم الجوزیه هغه یو کتاب لیکلی دی. دا کتاب نوم دی الروح فی الكلام على ارواح الاموات والاحیاء بالدلائل من الكتاب والسنه. اوږد کتاب دی، تقریبا 280 صفحې کتاب دی. پر هره موضوع باندې آیاتونه او احادیث را نقل کړي دي. لنډه دا چې روح د انسان په وجود کې ستا په یقیني حقیقت باندې الله ته علم دی او انسانان یوازې ځینې اثار او علائم پیدا کړي دي. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ډېر وبخښه، هغه یو چې درېیمه خبره وه چې مالزه وصیت دی هغه مې نه که بیانه. دغه سلام زما د خدای پامانۍ په معنا باندې دی. خیر، هغه وصیت مې دا دی چې ګرانه وروره دغه وټساپ ګروپ چې موږ جوړ کړی دی په دې کې مختلف کسان دي د مختلفو هیوادو مختلفو ځایو څخه دي، ډېر خلک دي. او زموږ یوازې مطلب دا دی چې هغه کسان چې علماو ته لاسرسی نه کېږي، دارالفتاو ته لاسرسی نه کېږي، هغه د دې لارې څخه پوښتنه وکړي. نو دا مو شرط ورته ایښی دی چې تاسو کوشش کوئ د ضرورت پوښتنه کوئ، بې ضرورته پوښتنه مه کوئ.
تا چې ګرانه وروره دغه پوښتنه کړې ده د دې سره نه د لمانځه احکام تړلي دي، نه د اوداسه احکام تړلي دي، او نه د روژې احکام تړلي دي، نه د معاملاتو احکام تړلي دي. نو لہذا آینده دغسې بې ضرورته پوښتنه مه کوه. کوشش کوه که دغسې د دغه شیانو علم لاسته راوړل غواړې دا ستا حق دی. کوشش وکړه د مدرسې د ایمیل د لارې څخه دا پوښتنه راواستوه. دا تحقیقاتي موضوع ده، موږ به پر تحقیق قرباني کوو، جواب به یې تر استوو. واتساپ د دغسې مختصرو خبرو ځای دی، د ضرورت خبرو ځای دی، او دومره تفصیلواره د دې ګنجایش پکښې نشته. او یا دا چې ته که یو عالم ته لاسرسی لرې هغه ته ورسه تفصیلواره خبرې ورسره وکړه او خپله مطالعه دې هم پراخه کړه. حاصل دا چې بدون ضرورته پوښتنه مه کوئ. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.